رحیم سمیع الله ایلم یم دا ځل د ډان لاک کیسه له تاسو سره شریکوم. ډان لاک په هانګ کانګ کې زیږېدلی، په 14 کلنۍ کې له خپلې مور سره کاناډا ته مهاجر شوی دی. په کاناډا کې مکتب شروع کړی دی. دی وایي چې کله د مکتب په لومړیو ورځو کې به زه مکتب ته تللم، نو په هغه مکتب کې چې ما زده کړې کولې فقط 3 چینایان وو هلته، او هغه په مکتبونو کې کله کله ځینې شوخ نور ماشومان وي یا لوی ماشومان وي چې نوي راغلي ماشومان یو څه ځوروي، نو دی هم له بولینګ سره هلته په کاناډا کې مخ شوی دی. دی وایي دغه وضعیت ډېر زیات ځورولم، ځکه مکتب کې فقط 3 چینایان وو، ژبه مې هم صحیح نه وه، زه په انګلیسي هم ډېر زیات ښه نه پوهېدلم، هغه چینایي ډول انګلیسي مې خبرې کولې. نو کله به چې مکتب ته تللم خپلې المارۍ کې به مې وسایل کېښودل، نو هغه وسایل مې په دې ډول سره کېښودل چې لکه ټانګې سیده تللم، کیلي به مې تاو کړله، وسایل به مې کېښودل، ښي چپ طرف ته به مې نه لیدل، هسې نه چې په چا به مې سترګې ولګېږي یا به مې چا سره د سترګو جنګ وشي، او بیا به یې رانیولی وم یا بیا به یې لکه یا رانیولی وم دراز غپ. نو هغه ځورولو نه یو څه چې کېدلم ډارېدلم. دی وایي یو ورځ د مکتب نه کور ته تللم. کله چې کور ته ورسېدلم مور مې په ټلیفون له یو چا سره خبرې کولې، نو د خبرو کولو په وخت کې غږ لړزېده، او کله چې ټلیفون کېښوده نو رنګ یې ټول تښتېدلی و، رنګ یې زیړ شوی و او سترګو کې اوښکې ډنډ وې. نو کله چې مور مې ارامه شوه نو ما پوښتنه ترې وکړه چې څه خبره دی. ویل چې پلار دی ویل چې هانګ کانګ کې مونږ ټول کاروبار چې دی هغه نور صفر شوی دی، ټول کاروبار هغه پلار بیړۍ چې وه نوره غرقه شوې وه، او دوی ته یې د رالیږلو لپاره هیڅ شی نه درلوده. دی وایي چې همدغه و چې ژوند کې زه او مور مې فقط یوازې پاتې شولو، ما او مور مې باید د ژوند ټول بار ته باید وږه ورکړې وای. نو دی د خپل هغه مشقتونو کیسې کوي. دی وایي په کاناډا کې به مې هیڅ داسې کار نه وي چې هغه د ما نه وي کړی، خلکو ته مې چمنونه ریبلي دي، خلکو ته مې اخبارونه کورونو پورې رسولي دي. دی د چمن ریبلو څخه هغه د خپل کاروبار د پیل کیسه کوي. دی وایي یو ورځ کوڅې کې تېرېدلم، یو سپین ږیري سړي خپل د کور مخې چمن ریبه، نوی ماشین ورسره و، خو دا چې سپین ږیری و صحیح نه شول کولی. نو زه ورغلم، ما ورته ویل چې زه کولی شم در سره مرسته وکړم. نو سړي سره مرسته وکړله، چمن مې ورته وریبه، سړي دغه کار ډېر زیات خوښ شو. نو په آخر کې ما ورته وویل چې ممکن دی چې دغه چمن ماشین چې دی ما ته یو قسم په کرایې راکړي، یو قسم په کرایې ده چې زه به تل راځم، تا ته به په هفتې کې یا په 10 ورځو کې هغه توافق چې ما او تا ترمنځ کېږي چمن ریبم، خو زه به دغه ماشین له ځان سره وړم او زه به نورو خلکو ته چمنونه ریبم. سړی ورسره توافق کوي او دی د چمن ریبلو ماشین له ځان سره وړي. دی وایي چې مور مې په یو چاپخونه کې کار کوو، او هغې به چاپخونه یو وړوکی کاروبار مدیریت کوو. نو هغې لپاره دی هغه خپل بروشورونه چاپول چې خپل د چاپخونې اعلانات ورکې وکړي. نو ما مور ته ویل چې اوس خو دغه یو د چمن ریبلو ماشین چې دی دا ما لاسته راغلی دی، نو زړه مې دی چې تا د بروشور یا د هغه کارت په هغه بل طرف کې ما اعلان هم وشي چې یو کس دی چمن ریبي، که چا ورته ضرورت وي نو زنګ وهلی شي په دغه شمېرې. نو دی وایي چې مور مې راته ویل دا هم ښه خبره دی، یو طرف ته د مور د چاپخونې اعلان و او شاته چې ووایي ما د چمن ریبلو د کاروبار هغه اعلان ورباندې ولګېده. مور مې راسره توافق وکړ، بروشور چاپ شو او ما واخیستلې په زموږ کورو سره شاوخوا څومره کوڅې چې وې په زموږ محلې کې کور په کور دروازه مې وټکوله، بروشور مې ورته توضیح کړ. 1 ساعت تېر شو، 3 ساعته تېر شول، 1 ورځ تېره شوله، هېڅ چا زنګ راونه وه، او ما به چې و هر ساعت هغه بروشور وروسته اړوله کتل به مې چې دغه شماره مې غلطه نه وي لیکلي. څو وارې به مې شماره خپله چک کړله چې یاره د شماره غلطه نه وي لیکل شوې، ځکه ما خو بروشور دومره کورو ته توضیح کړ او هېڅ هم زنګ راونه وهه. نو څو ورځې تېره شولې چا زنګ راونه وهه. بله ورځ مې هغه خپل ماشین واخیسته او کوڅې کې تېرېدلم، کتل مې که د کوم چا د کور چمن رسېدلی وي چې زه یې خپله وریبم. نو وایي یو کور مخې ته ورسېدلم چې چمن یې بیخي ډېر زیات لوی شوی و، ډېر زیات رسېدلی و. نو ما چې و بس خپل سر شروع وکړله، که څه هم دا یو څه هغه دی لکه یو چا د بې اجازې نه
چمن ریبي یا داخليږي غیر قانوني کارم دی خو وای بس وړوکی وم یو قسم رسټ ټیکر وم چمن باندې مې شروع وکړه ټول چمن مې چې و ورېبه نو هغه کور مالک هم کور کې نه و چې ما باندې غږ کړی وای همسایګان هم څه ونه ویل نو کله مې چې چمن پاک صفا ورېبه واښه مې ټول کړل غاړې ته مې کړل نو د کور مخې کې کېناستلم چې یو وخت مې لیده چې دغه کور مالک راغله کور مالک چې کله کور ته راورسېدله مخکې له دې نه چې کور دروازه ټک ټک یو قسم دودیله شوله دودیله په دې مفهوم چې دی ویل کېدای شي کور مې غلط کړی وي ځکه دوی د کور هغه چمن چې و مخکې رسېدلی و اوس چې ریبل شوی و نو ډېر ښکلی ښکارېده نو دی فکر نه کوو چې دا د حتی زموږ کور وي خو شاوخوا یې چې ولیدل کوڅه هم همدغه کوڅه وه دروازه هم هماغه وه کړکۍ هم هماغه وه خو بالاخره یې چې و ما ورباندې غږ وکړ چې چمن چې دی ما ریبلی دی نو ښځه ډېره زیاته خوشحاله شوله هغې ویل چې زه هم ډېر زیاته مصروفه یم خاوند مې هم چې دی نشته دی نو موږ ونه شو کولی چې دغه چمن چې دی رسیدګي وکړو او هغه چمن چې دی په خپله وریبو نو وایي جیب نه بې له دې نه چې زه ورته ووایم چې یاره څو روپۍ شولې یا څومره روپۍ باید راکړي وایي $100 یې راوویستل او ما ته یې راکړل بس وایي همدغه ځای نه چې و لکه هغه دغو $100 چې و په هغه وخت کې لکه ما ته نن سبا چې دی لکه $10,000 یعنې هغه د کار ډېر خوندور پیل و چې ما وکړ او یو قسم جذبه راکې پیدا شوله د ډانلوک د قصې څخه څه شی زده کولی شو د هغه قصه به دلته یو ډول روایت کړو سره د هغه درسونو چې د نه زده کولی شو اوله مهمه خبره ده چې ویلیو اډیشن هر کار چې سړی کوي په دغه کار کې دی نورو ته لکه په خپل کاروبار کې نورو ته څه ګټه رسولی شي په هغې کې څه ارزښت اضافه کولی شي که چېرته مثلا د هغه سړي ته چمن نه وای ریبلی نو سړي خو ماشین نه ورکوه دویمه خبره ده که دغې ښځې ته دغه چمن په دغه ډول چې ده وریبه دغه کار یې نه وای کړی نو دغې ښځې هېڅکله ورته $100 نه ورکول نو مهمه خبره ده د هر کاروبار چې کوو په هغه کاروبار کې موږ باید دا وګورو چې نورو ته څومره ارزښت اضافه کولی شو څومره هغوی ته ګټه ورکولی شو پیسې چې دي پیدا کېږي لکه موږ باید د پیسو ویره باید ونه لرو پیسې چې دي ښې ډېرې دي خو خبره دا ده چې پیسې خلک هغه وخت ورکوي کله چې هغوی وګوري چې والا دغه کار کې ماته یو خاص مفهوم پروت دی یو خاص ارزښت پروت دی تر هغه پورې چې هغه ارزښت خلک ونه ګوري هغه مفهوم خلک ونه ګوري نو هېڅکله خلک پیسې نه ورکوي دویمه خبره دا ده چې نیټورکینګ ډېر زیات مهم دی نیټورکینګ دا دی چې موږ باید هغه اجتماعي اړیکې چې دي هغه ډېرې زیاتې پراخې کړو څومره چې موږ اجتماعي اړیکې ډېرې زیاتې پراخېږي په هماغه اندازه چې دی موږ کولی شو چې هغه خلک چې دي په خپله موږ ته مارکیټینګ وکړي او موږ هغه د کاروبار چې دی هغه د یوې خولې نه بلې خولې ته بلې خولې نه بلې خولې ته ځکه په بزنس کې دغه نیټورکینګ چې دی دې ته هغه سوشل اسټس ویل کېږي درېیمه مهمه خبره هغه دا دی چې موږ باید د یو متخصص کس تر سرپرستۍ لاندې کار وکړو دی وایي چې ما تقریبا ډېر زیات داسې واړه ماړه کارونه په کاناډا کې وکړل خو تر هغه پورې چې ما یو متخصص کس تر سرپرستۍ لاندې کار نه و پیل کړی تر هغې پورې ما د کارونو خوند نه و نو یو ټرینر مې ځان ته پیدا کړ او دغه ټرینر ما ژوند ته مکمل بدلون راکړ ګوره یو خبره دا ده چې سړی مثلا سهار نه کار کوي مازدیګره پورې دایم خو هغه وي لکه ستړی وي خفه وي په اخر د ورځ کې یا 300 افغانۍ ګټلې وي یا 400 افغانۍ ګټلې وي یا 600 افغانۍ ګټلې وي یا 1000 افغانۍ ګټلې وي موږ په دې باندې خبره نه کوو په 300 موږ وایو چې موږ باید جمپ ووهو جمپ په دې مفهوم چې موږ دغه کار چې موږ د ورځې په جریان کې کوو دغه کار مو چې دی څو چنده ښه عاید ولري 2 چنده ښه عاید ولري 3 چنده ښه عاید ولري 4 چنده ښه عاید ولري او نن سبا خو چې دی موږ 10x وایو 10 چنده باید ډېر زیات مفاد ولري لکه مثلا موږ 2 ساعته کار کوو د دغه 2 ساعتو په مقابل کې موږ باید دومره ارزښت اضافه کړو چې په مقابل جانب چې دی هغه موږ ته 10 چنده چې راکړي عاید راکړي او ګټه راورسوي نو د یو استاد سرپرستۍ لاندې کار کول چې دی هغه ضروري دي او بله خبره دا ده چې ناکامیو نه سړی باید ونه ډار شي ډانلوک چې دی تر اوسه پورې لکه مخکې له دې نه چې دی هغه
اصلي کاروبار ته ننوځي د هغې نه مخکې تقریبا 14 کاروبارونه شروع کړي دي ناکام شوی دی، یا که یو کار شروع کړی دی یو څه مخکې تللی دی ناکام شوی، بل کار شروع کړی دی ناکام شوی دی. یعنی ناکامي سړی باید ونه ډار شي او د هرې ناکامۍ نه چې څه باید وکړي سړی نوې زده کړې وکړي. ډان لوک نه پوښتنه کېږي چې ولې ځینې خلک کله چې یو مرحلې د کامیابۍ ته ورسېږي پس له هغې نه بیا ناکامېږي. هغه یو ډېره مهمه خبره ډان لوک کوي. ډان لوک وایي ځینې خلک چې دي دوی دغه د بري سره تقریبا جوړ خلک نه دي، یو قسم غرور ورته پیدا کېږي. دویمه خبره دا ده چې کله یو مرحلې د بري ته ورسېږي دوی هغه کمفورټ زون خپلوي. بیا چې دی که مثلا هغه یو کس وي چې هغه کراټه کوي نو هغه چې یو مرحلې د کامیابۍ ته ورسېدی نو بیا هغه ریګولر خپل تمرین چې دی نه کوي. یا که کرکټر دی یو مرحلې د کامیابۍ ته ورسېدی نو هغه باندې هغه خوب چې دی اضافه کېږي، یا چې دی لګژریس ژوند چې دی هغه ورته یو قسم د آرامۍ سبب کېږي. ورو ورو د خپل اصلي کاروبار نه څه شی کېږي غاړې ته کېږي. دی قصه کوي چې یوه ورځ یو کس راځي د غواړي چې کراټه زده کړي. نو دی استاد وایي چې زه دغه تور کمربند څنګه ترلاسه کولی شم؟ نو هغه ورته وایي چې تور کمربند په یو شرط ترلاسه کولی شي چې ته په هفتې کې 2 ځلې راشي او دغه 2 ځلې چې هر ځل راتللې 2 ساعته ما سره تمرین وکړي تقریبا 4 کالو لپاره، نو ته به بیا چې شې کامیابۍ ته ورسېږي. نو دا کوم کس چې راغلی و استاد هغه ورته وایي چې اوهو ما خو فکر کوی چې دا به د 1 کال خبره وي، دا خو چې د 4 کالو خبره شوله، دا ایما له واسه نه کېږي. یو بل کس همدغه استاد سره ځي وایي زه غواړم چې تور کمربند ترلاسه کړم. نو هغه ورته وایي چې ښه تور کمربند ترلاسه کولو لپاره ته باید په هفتې کې 4 ځله راشې او هر ځل چې راځې 2 ساعته تمرین وکړې 4 کالو لپاره. نو هغه شاګرد وایي بس زه آماده یم، څه وخت نه شروع کړم. د اول سړي او دویم سړي ترمنځ ګورئ 2 کسان راځي. یو ته استاد وایي چې 2 ځلې په هفتې کې 2 ساعته، بل ته وایي چې 4 ځلې په هفتې کې 2 ساعته. په هفتې کې به 4 ځلې راځي، هر ځل چې راځي 2 ساعته تمرین کوي. دویم کس ته ځکه 4 ځلې ویل چې دا قدن چې و یو څه لاند و، نو استاد ویل چې ته یو څه ډېر زیات تمرین ته ضرورت لري. خو د دغو دواړو ترمنځ توپیر وګورئ چې هغه اول سړی چې دی هغه په هفتې کې 2 ځلې 2 ساعته وخت نشي ورکولی چې هغه تمرین ته راشي. ولې دا بل سړی چې هغه ژمنتیا یې کړې وای، هغه کار سره شوق و، هغه دې ته آماده کېږي چې هفتې کې 4 ځلې راشي او هر ځل چې راځي 2 ساعته تمرین وکړي، یعنې هفتې کې 8 ساعته وخت چې دی وکړي. نو موږ هغه وخت کامیابېدلی شو چې کله کوم کار چې کوو هغې ته پوره وخت وباسو او په هغې باندې چې دی پوره کار وکړو. مفتو کې چې دی سړی نشي کولی چې هغه د کامیابۍ ته ورسېږي. ډان لوک چې دی د ژوند مرحلې تشریح کوي. دی وایي چې ژوند چې دی 4 مرحلې لري. لکه ما د ژوند 4 مرحلې وي. اوله مرحله چې وه هغه د سروایول وه. سروایول دا دی چې پلار چې و کاروبار صفر شو، کاروبار ما و مور ته مې پاتې شو، باید ژوند مو چلولی وای، هېڅ شی نه و. کاناډا کې هم چې و ژوند د هانګ نه یو څه متفاوته و، موږ په ژبه هم نه پوهېدلو، خلکو سره هم بلد نه و، سوشل نیټورک هم ډېر زیات پراخ نه و. ما باید یو څه کړي وای چې فقط ژوندي پاتې شوی وای. دغې مرحلې ته دی سروایول وایي. کله چې ده هغه کاروبار شروع کړ نو کاروبار مثلا د کور کرایه ورکړي، بیل ورکړي، برق بیل ورکړي، د ټلیفون بیل ورکړي، د اوبو بیل ورکړي. دی دغې مرحلې ته وایي دا سیکیورټي وه. او درېیمه مرحله دا دی چې هغه د بري دی. کله چې یو سړی نه یوازې هغه شیان چې ضرورت ورته ترلاسه کړي بلکې ټول هغه شیان چې دی وغواړي او هغه ورته مهیا شي، دی وایي چې دا ما د ژوند هغه د سکسس مرحله وه. 4مه مرحله چې دی هغه سیګنیفیکنس دی. سیګنیفیکنس دا دی چې مونږ څنګه خلکو ته خیر رسولی شو، د خلکو ژوند څنګه ور بدلولی شو، د خلکو په ژوند کې څنګه تغییرات راوستلی شو. خدای دې وکړي چې ډان لوک ټوله قصه مو خوښه شوې وي چې څومره سختیو څخه دی تېر شو. نو که تاسو هم ورته قصه لرئ یا ورته تجربې لرئ کولی شئ راسره شریکې کړئ. ډېره زیاته مننه.